ولې دا خو دې طبیعت دی دغسې به ما ورته ژوند تېرو د دې ښځو سره د دوی هغه عقل ته به ګورو ګوره هوښیار سړی هغه دی اوس زه د ماشومانانو سره کېناستم په مجلس کې ټول ماشومانان دي او زه دوی ته وایم چې ګوره مزدوري کوئ مزدوري ښه شی دی مزدوري چې سړی وکړي بیا ځان له واده وکړي چې واده وکړي د بچي کړي لکه وایه کمه کړه ته د چا ته لګې چې ودونه کوئ دا خو ماشومانان دي نو دوی سره به څه کې د دوی سره به دا خبره کوي ها زویه ته سبق له ځکه نه ځې ته چې لوی شي ته به څه جوړېږي ستا څه شی خوښي په خوراک کې ګوره خلک داسې نه وایي داسې نه وایي دا بدې شي دې ځای کې ګوره ته به د ماشوم سره ځان ماشوم کې بیا بوډا سړی ناست دی اوس مشران ناست دي مجلس کې او ته باس راوالی چې جي دا ورزش هم ښه شی دی او تاسو ورزش کوئ او که نه کوئ بوډاګان دي دا غریبانانو هډوکي ټول کمزوري شوي ته د ورزش خبرې کوې دا د هغوی سره مناسب نه دی چې ته هغوی ته دا خبرې کوې د هغوی سره د هغوی په شان که ځان مشران کوم موضوع خوښوي او سره شروع که دوی به ټول بیا ستا نه خوشحاله وي دغه شان چې د زنانو سره ژوند تېرې نو ځان به د هغوی هغه درجې ته راکوزې او دا به محسوسې چې دې څه احساسات دي بیا به د هغې مطابق ژوند تېرې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت موږ وایو تاسو به ځای په ځای اورېدلي که شاعران راشي د هغوی سره د هغوی د شان مطابق خبرې کوي که سرداران راشي د قوم مشران راشي د هغوی سره د هغوی شان مطابق خبرې کوي ځوانان چې به رالي د هغوی سره به د هغوی د شان مطابق کله به د ځوانانو سره دا مسله هم شروع کړه وایي واده دې کړی که نه دې کړی ځکه چې په دې خبرو باندې ځوانان خوشحالي ښه ماشوم سره به یې څه چل کوو د انس بن مالک رضی الله عنه غرور چې و او سره یو کوتره وه یا یو مرغۍ ورسره وه نو د هغه نه به یې تا تپوس کوو یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیر هغه مرغۍ دې څنګه ده کوتره څنګه ده په څه حالاتو کې ده نو دا سور اوچت انسان دی او د ماشوم نه د کوترې تپوس کوي دې ته پته ده چې د ده سره دا خبرې څه دي دا مناسب دي نو زما ټولو ته دا نصیحت دی که د چا یوه ښځه ده دوه دي درې دي څلور دي هر څومره چې دي خو ځان په داسې درجه کې که چې ته د دې زنانه په هغه احساسات او په شعور باندې پوه شې چې کله پوه شوې بیا به ته صبر کوې او بیا به ته د هغې سره ګزاره کوې او هغه بیا تا سره ګزاره کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته دا طریقه وښوده بله یو ناشنا واقعه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا واقعه راوړې ده انس بن مالک رضی الله عنه وی صفیه ته دا خبره ورسېده یو ورځ چې حفصه دا خبره کوي حفصه رضی الله عنها دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د چا لور ده عمر بن خطاب رضی الله عنه لور ده اوس اوچته زنانه ده خو ما تاسو ته دا وایي چې زنانو کې دا یو طبیعت دی دا وایي دې صفیه ته دا خبره ورسېده چې حفصه وایي چې قالت ابنة یهودي دا خو د یهودي لور ده پلار یې څه و پلار یې یهودي و که خیال م کړی د زنانه اکثر یو بل له د پیغورونه ورکوي ستا پلار داسې و ورور دې داسې و نو دې دا پیغور ورکړو چې دا د چا لور ده دا د یهودي لور ده فبکت په ژړا شو دا خبره په هغې ښه ونه لګېده غریب یې ژړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او دوی ژړل هغه ورته وایي ما شأنک ولې ژاړې اوس ګوره بله مسله کور کې راله ښه زه به تاسو یوه ورځ انشاءالله په دې باندې خاص بیان کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې چې کوم مشکلات راغلي دي هغه څنګه حل کړي دي یو مسله خو یې هغه حل کړه او د بله مسله راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی هغې ژړل ولې ژاړې وی قالت لي حفصة إني ابنة یهودي حفصې ووایي چې دا د یهودي لور ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي سبحان الله غلطه یې ویلې ده انك ابنة نبي ته د پیغمبر لوري وان عمك نبي ستا تره پیغمبرو وانك لتحت نبي ته د یو پیغمبر په نکاح کې ففيما تفخر عليك نه ده به د څه شي فخر کوي په تا باندې دی ورته وایي چې ستا پلار نبي و موسی علیه السلام تره هارون علیه السلام
او اوس ته د پیغمبر په نکاح کې ته اوچته ښځه مطلب ته هغه په دین وي مخکې د موسی علیه السلام په دین وي ته نو دا پیغمبر خو د امت دپاره د پلار مثال لري نو ستا پلار پیغمبر و تره دې پیغمبر و او اوس ته د پیغمبر په نکاح کې نو دا د څه شي فخر کوي په تا باندې بیا حفصه رضی الله عنها ته ووي ګوره مسله حل کول دي چې ښه ورغی پسې او دا که موږ ته داسې ووایي یوه ښځه راشي وژاړي وایي چې ما ته ووایي چې ستا پلار څه یو ستاسو خاندان کمزوره دی او تاسو داسې او تاسو داسې موږ هم ورځو موږ چې ورځو سره د سوباړي ورځو څنګه تا دا خبره کړې هی پلانې یو داسې دغه درزغه به جوړ شي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی حفصې ته وی حفصې هغه وی نعم یا رسول الله وی اتق الله یا حفصه د الله نه ویرېږه د الله نه ویرېږه دا خبرې بیا ونه کړي بس مسله څه شوه ختمه شوه ډېره یې غټه نه کړه اوږده یې نه کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته دی چې حفصې کې ویلي دي دا د زنانو غیرت ته چې به وکړي راځي هغه خبرې پریم نه ښوده چې زه ویلي دي خیر دی نه نصیحت یې ورته وکړو د الله نه د الله نه ویرېږه دا خبرې مناسب نه دي بیا یې مه کوه مشکل غټ مشکل حل شو او په دغه ټیم کې د صفیه رضی الله عنها عمر کله چې ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو نو د هغې 18 کاله عمر او چې کله وفات کېده نو 50 کال د هجرت د معاویه رضی الله عنه خلافتو په هغه وخت کې دا وفات شوی و بیا مدینه کې چې کومه مشهوره مقبره ده البقیه د بقیع په دې مقبره کې بیا دا خښه کړې شوې ده رضی الله عنها یو بل واقعه را پېښه شوې وه د خیبر په دې غزا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر فتح کو او فارغ شو د خیبر نه یو زنانه وه یهودی د هغې نوم و زینب بنت الحارث دا د سلام ابن مشکم ښځه وه او د مرحب یهودي خور وه هغه غټ یهودي چې د دې غزا په اوله کې مردار کړی شوی دی د چا په لاس علي بن ابي طالب رضی الله عنه په لاس دا د هغه مرحب خور وه او د سلام ابن مشکم ښځه وه نو دی یو چیلې یا یو بیزه د دې د غوښې ورته کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره او په هغې کې ورته زهر واچول او دا تپوس یې وکړو چې ای عضو من الشاة احب الى محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې چیلي په اندامونو کې کوم اندام ډېر خوښوي خلکو ته یې ذراع د سنګلې ډېره خوښوي د دې د غوښو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوښوي او خوري موږ لیدلی فاکثرت فیها السم نو په ټول چیلي کې زهر واچول خو دغه اندام کې زهر څه کړو ښه ډېر کړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړو چې یا رسول الله دا ستاسو دپاره هدیه ده کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښه خپلې مخې ته کېښوده نو تناول منها الذراع مکه اندام یې ترې راواغېستو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ و دې پکې زهر ډېره چولي و فلاک منها مضغه یو چک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فلم یوسغها خو تېره کړې دنوڼۍ یې لا تېره کړې نه وه دا غوښه چې کومه خولې ته واچوله شخونې پې و خو لا تېره کړې نه وه صحابه کرام ومو چې هغوی هم ناستو دې غوښې ته یو پکې و بشر بن البراء ابن معرور رضی الله عنه ناغم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان